زی بازوله به برته راځي ها هیچا نه بیولې شل زره روپۍ دي ایوبه د تل سره روان یې کلاکې ناورچ ته مال وله راوړه که دا وشماره نو بیا دا تی پیراشوټو پلاستیک باندې جوړه کړې عدله راځه بازار له ځې خلي ورځ دا بد کوي شه دا څه وایي خانجي شه وه بیا شول السلام علیکم سهار وختي دی ایسو کلي له روان یم چې هلته د اف ډبلیو څه کارونه دي نو سوچ مې کې ستاسو لپاره ویلاګ هم جوړ کړم باران هم سوی نن درېیمه داسې بارانونه چالو دي دغه اوس تاسو روډ ویل دی دا په تیرو سیلابو کې ډیمیج سوی دی او د دا اوسه نه دی جوړ سوی نسته زموږ وطن چې دی هغه یو مالک نه لري یو خیرخوا نه لري دا زه درته وایم چې مور و پلار نه لري یتیم دی زموږ وطن چې مور و پلار یې درلودی نو چیرې به دا کیسه مال وای دا روډ خراب سوی دی دا ورته امبولانس تېرېږي مریض تېرېږي ټول ورسره په تکلیف دي لکه څنګه چې عوام یې ټکر ټکر دي دغه وطن هم ټکر ټکر دی سهار یخ ولو اوس دا د لمر راختلی دی ډېر ښه خوند کوي او ډېر ښه لګېږي هم سهار وختي دا لمر هغه پروندو کبوړه مرسته ما یو ویډیو ایله کړې وله یو زنانه وه چې دا سترګې دغه سوې وله لاس یې په لارې راکړې نو ما راواخیستله نو بیا مې د هغې سره کول وکړي زه درځم انشاءالله یو ترتیب ورته جوړ کړو ستا د علاج ده نو اوس الحمدلله هغه د هغې زنانې یم او روان یم هغې خاوند سره ملاقات کوم نو د علاج کوم سیټ اپ چې دی هغه به انشاءالله په مخه اخلو خان خو بیا را روان دی وله ځې اوس راغله چیرې خانه چیرې ځې بازار له ځم راځه راځه څنګه یې زما یاره ټیټ یې ته چیرې ځې کښېنه ستا خوښ هلته ولاړ خانجي سهار وختي چی روان یې ها ښه چای له ځې بازار له ځې بس زه به دې ورسوم خانجي دا د عیدون بیا سهار وختي په مخه راغلی دی د لې په دا کلي کې بس مقصد شپه کې سهار برته راووځ بیا چیرې ولاړ شې برته بیا پښین لاوه بس نو زو کار دی درته نزدیک کار دی درته دی بس ورځه مخ ته راځو ما درته کوچنی کار دی درته کوچنی کار دی کار کوو بس برته راځم بیا دې بیا خانجي دا هلته کښېنه زه راځم ښه دی ستړی مسې جوړ پخې څنګه ښه عبدالمنان ته یې عبدالمنان زه یم ښه هیچا ما ته ویلي دي چې ستا د واده لپاره 90,000 روپۍ مانده دي نو څنګه دا رښتیا دي دا رښتیا دي چې پاته دي وه ته څه کار کوې زه خپله کمانځۍ کې امامت دی یو امامت دی سبقانه په ټیزۍ کې مدرسه کې دی نو بس دغه کوو او وروڼه بزګرۍ روزانې کوي ښه نو ته وس نه لرې چې دا 90,000 روپۍ وس یې نشته بس یو نیم شناخت و بس دا تر یو د بله څه بس خپل وس ته فکر څو ټیم کېږي د واده کوزدیت انشاءالله د څلورم کال شروع دی او انشاءالله
ستاسو په ملګرتیا ستاسو په ډونیشن به د ده لپاره منډه ولو د خدای نظام دی چې کوزده کېدله نو دا واده بیا هم خدای ور وکړي خو انشاءالله موږ تاسو به ذریعه جوړېږو پانجي د لیک کښېنه زه راځم ښه دی کوچنی کار لا کوم بس راځم ښه دی چې ولاړ نه شي نه ځمه ناوخته دی دا ستا د کور والا د سترګې علاج چیرې کېږي او که یې څه وخت یې کوې کوم خو دغه ما تا ته وویل نه چې دا سهار مې وس درلودی دا نن مې بوله کره کېده مننه کور ودان کور ته درسي کور ته راشي شپه بیا اماجت کې بدي بس شی را سره وکړي به د دغه دا دی بس شی پیاله یې وکړه او ولاړئ سګرېټ دې ورکړئ ولاړئ لسۍ دې ورکړئ ولاړئ بس خداحافظ ښه ته دلې راځې اپټاټي شانس در سره یاغه چیرې وړې دلې بل کور کې وړې بس وز بازار لس ډېر خو نه سوې ډېر دیګ سوې که نه ته دغه راته ووایه الله وکړه خوب درځي دغه زنانې د خاوند سره مې مجلس وکړي چې د دې اپریشن دی چیرې ورکوي دا یوه سترګه ښه ځایه سوې ده بل هم په خطره کې ده نو خپل پرسنل نمبر مې ورکړي بیا انشاءالله حال راکوي نو انشاءالله بیا به سیټ ورته برابرو د علاج ته څه غواړې ګوټونه څه پکې ګوټونه سم ګوټونه دي بس بیا په اختر کې ګوټونو کالي او صدرۍ او شال ګرده دره ښه دی په اختر کې د اختر لپاره در اخلم ښه دی دا به دا ساده زاړه کې ټیک دی بس صحیح دی ته چی روان یې چیشکه ملکیار لځې چیرې ځې ښه چیش سادلا چیرې و فیضلا هغه هم نه در معلوم نه موټر کې بیا ورکه که د ایف ډبلیو کوم کارونه سیولو هغه په میان خانزي کې وسوله اوس روان یم ډب کې د یو ځوان واده په ساو دی ته دوه کوه دا وطن کې دا قسم د ځوانانو خواران ودونه په ساوي خنجي او دوه ورله کوه ته دوه ورله وکړسې خدایه مسله ورل کړي ښه بس نو انشاءالله د ګور به کارونه کېږي تا چیز بنده کړم ولې یخ دی ډېر یخ دی که لږ څومره یخ لکه چیش ښه لکه کمبه دومره یخ ته چیر ځې بازار له ځې بازار له به دې پوس دو کیله منځکیله هلته دی بیا منځکیله بیا زه دې بیا منځکیله دې بیا هم راس موټر کې دې بیا هم بازار له دې بیا راسه بس کشنی کار دی ته راس دا ډب کې دې برته راځه
خانجي شواس خانجي بلاد خیر ستړی مشه څنګه یې شه شکر دی ستا نوم چیش دی معلومه سوده مسعود ستا کومه ستړیا ما دا واده کار واده څو ټیم دې کېږي سکوزه دې کړې ده 4 کاله کېږي 4 کاله څو ولوره دی 8 لکه 8 لکه 100 روپۍ دې ورکړي څو پاته دي 5000 ورکړي دي خالي 50000 دي 1.5 لکه پاته دي څه وایې ته هغه دې ته چیش کار کوې زه روزانه کوم ښه دا په پښه باندې ګوډ ګوډ هم روان وي دا پښه دې څه په کړې دا ماته څه ده وړونه لرې هغه د څه جلا دي که ګډ دا هغه جلا ده توبه استغفار الله دې مات کړي د دا ځوان د کوزدې یو 3-4 کاله به کېږي په 8 لکه روپۍ وغوښتې ده 50000 روپۍ خالي ورکړي دي وړونه جنجاله دي نو وس نه لري د FWF کار په دغه کلي کې م الحمدلله وصلو وځمه شخالزۍ لاله ته یتیمان دي نو یو کوچنی دوکان یې دی چې خوږو دا شان خرڅوي نو څه پیسې به ورکړم چې دی خپل کار نور مخته بوځي زما فوکس په د هغه څوک کار کوي هغه سره نور موږ منډه وکړو چې دی نور محنت وکړي خانجیا دی ولاړ دی اوس څوک یې وانخلي نه پر سکوټه زی بازوله به برته راځي ها نه وا هیچا نه بیولې یا نو ما تا ته وویل مه شوه کېږه مه شوه کېږه بلاري ګوري څوک سلام ما تا ته اول وویل مالې مه شوه کېږه تاسو کې بس بیا خو به نه شوه کېږه یا بس توبه دې ده توبه دې ده او چا بس بازار نه و بازار له زه او تو منځکي بازار له یا او څه پکې نو هلته خو زما کار نشته انا ما تكاو تاكس بیا هم دې ګرده وطنونه اوس په ده راګوه ګرده وطنونه اوس نو ما تا ته وویل مال کښېنه کښېنه مه ځه تا سر نه خلاص ډبله ولاړم کار مې و ته دعا کوه چې خدایه کامیاب هم کړي هغه کار کالی بیا په اختر کې انشاءالله در اخلم ښه دی و بیا څه کوې ای بیا زو ځان څه به کوې بس پر تا ګرد عمر پر دا شي کېږي سره عشان زمان ولا لازم فضل ما فضل استاد ريجو كده بغالي كي بوتي كول ريجو كده چی روان یې زوزان دې بیا چیرې کړې لا درو شادي سمه سره شاده شده له شواسه خلي ساعد شهر بڑو سره وکړه ساعت 3 ایسه کاکا شدي اداره چې کړی دي ته ویل خلک څنګه خیر ته ویل فارکیان څنګه بس کې نو ها خلي ورای دې بس کې شه دا سوای خاجي شوا بیشو چش شبنده که یخ دی بازار و زه خانجي فارکۍ را سره ستړی سر وطنونه مې ډېر په وکتل خانجي سادله هغه دی سادله بیا سادله یا سادله راځه بازار له ځې راځه سادله راځه خانجي هم را سره دی آیا دی خانجي راځه ځې بازار له ځم اوس د خانجي ځې راځه شه نه ځې شه دا ستا ورور دی مړ سوله فیضلا مړ سوله دی خو ژوندی دی خو دا دی ژوندی دی شه و اوس دی زه
ولې ودرې نو برته راځو ولې هرته کار مې دی برته راځو کوچنی کار دی ته کښېنه نو برته بیا راځه ها ولې چې د بازار نشه ده بازار له ځان رسوي بس اوس هغه کار وکړم برته بیا پر راځم بیا د هلته ولاړ موټر نور مخته نسو تللی نو دلې مې ودروئ درته یو کوچنی کار دی هغه به انشاءالله د پایه ورسوم چیر دی پلار چیر دی مریضان هغه اسما ډاکټر له اندازګۍ داسې کښېن دا ته یې اوس د چیرته جوړه کړې ته راسه راویښه دی پراشوټ پلاستیک مې ورکول دا که اوس دا دونه خالي سوی ټیک سه دا ته یې پراشوټ پلاستیک باندې جوړه کړې اوس دا ټانکۍ ده چې کار کوي څویمه ټانکۍ ده درېیمه پر سر باندې لرګي ورېښي دي داسې باران وشي اوبه لاندې تویږي چې بل لیک کوي درېیمه دی وایم پر هغه ځای جوړه کړه هغه ځل ونه لیده بیا پر دا ځای جوړه کړه او اوس دغه ګسه پاتې شو لاندې دا اوس دا مځکه دا د کښېنستلې کډۍ د کښېنستل دا زړه جوړه کړه ونه لیده اوس پر دا ځای جوړه ده اوس دا برته لیک کوي چې اوبه ور واچوم دا ټلیفون کارت برته دغه شي سر خلاصو وګوره پرون دا اوس پخه ټانکۍ د لیسې جوړې سو روپۍ خرڅ کړي چیز غواړي تر ګاډرو پلیټو بلاک و سمټ مکمله تقریبا یار اوس نو ګراني ډېره شپېته زره شاوخوا خرچه به وکړي څو ملګرتیا ستاسو په ډونیشن به د لې واده ته یو پخه ټانکۍ د اوبو د ور جوړوو چې دی د پریشانۍ څخه خلاص شي دی خپله روزانه کیاوه ته خپله روزانه کې او د بل چا په مځکه کې پروت دی مننه چې یا زم نور کارونه مې ډېر زه دوی به تاجلي رانه کوچنیان مالته پرېښودل سړی دی وایي دا څه یا مننه ورده ته بلاکوب شته نه وکړه چې بلاک په څو دی د پونچ سره بس ټیک دی ته هال ورسره وکړه راو بیا غواړو دغه کار هم الحمدلله وسلو اوس یو کوچنی کار پاته دی هغه په شخالځۍ کې دی هلته هم ځان ورسوم بس بیا کارونه ختم ایوبه د تلګي سره روان یې کلا کې ناورچ څه سبقان څومره خوندور سیند دی هغه ماشومانو سبقان وایي و څنګ ته اوبه روانې ولې دا د کلي ژوند دی په دا ژوند کې نو ډېر خوند دی او دغه ټیم پر موږ تاسو تېر سوی دی بس اوس خالي افسوس پسې کوئ دغه په کومه لاره باندې چې روان یم دا د ملکیارو باغونه دي او په ټول افشین کې زما فیوریټ ایریا چې دغه ځګی دی دا لاره ده سیلدو ته باغونه ډېر خوندور سیند دی اوس الحمدلله ملکیار کلي له راورسېدلم دلې یو دوکاندار دی چې کار روزګار کوي نو خوراکي کنډیشن سره کمزوری دي نو هغه ته ستاسو ډونیشن ته مال وله راوړه که دا وشمېره نو بیا به نور سیټ اپ نور هم انشاءالله دا برابر
بس دې سم مال راوړه چې مال دې راوړي بیا انشاءالله نور دغه به هم در سره وکړو صحیح دی په در خوشحاله اوسې خپل محنت روزي کوې صحیح مننه کور ودان دا بس نه د ملکیارو سره وځي په لارې څومره سواریانې هغه ګرده راغلي او بازار ته روان پخوا چې موږ کوچني وو دا د قسم د بس په انتظار وو ستړی مه شه جوړ په خیر څنګه ښه یې ماشاءالله اوس په دې شان ګرده راوړې دي څنګه دی د ورځې 100 روپۍ دنده کوې بس ښه دی وراره کوي کویله کې کار کوي څو ټیم دي کار کوي ما تقریبا ښه ډېر څه دغه ورور دیم په کویله کې کار کوي دلته راسه تاسو ټیم کار کوي ما یو نیم میاشت کار وکړ بیا یې سولاړم بله وار کې بیا مې یوه میاشت اوس په دا دوکانداري کې خوشحاله یاست دغه دی اوس په دې اصلي په دوکان کې بل د چیش ضرورت شته چې هغه نه دی سوی چرګ پنجره نشته راسه او د چرګ دا شان غواړي اوس دا زګۍ د چرګانو لپاره دی اوس چرګ پنجره نشته او چرګ پاته دی هغه 100 روپۍ خرڅ کړي تقریبا هغه تقریبا 1,000 روپۍ ښه د 1,000 روپۍ پورې بس ته دا فلحاله وشماره 2,000 روپۍ دي سوی دی دې مرور دی بس پنجره او دا لراوړه نورې پیسې به مې انشاءالله د لراوړم ښه دی مننه اوس ولاړم بس خپل کار کوي ښه دی پالتو پالتو مه ګرځئ دا په دا مین روډ باندې دی شناخته خلک استیریږي د ده څه دې سودا اخلي پارکۍ مسکین سړی دی ستاسو هم سوال